د ترږمۍ مسافر. کله چې د اندلس د اسلامي تمدن د زوال وروستۍ شیبې رانږدې کیږي، کله چې د غرناطې ماڼۍ د ماتې له سیورو سره مخ وي، او کله چې د څو پیړیو د ویاړمن تاریخ پاڼې د تړل کېدو په درشل کې ولاړې وي، نو همدغه مهال د ترږمۍ مسافر ناول د هماغه تورو شیبو، ماتو هیلو او نه هیریدونکو قربانیو کیسه راژوندۍ کوي. په دې ناول کې د هغو مسلمانانو دردناکه کیسه بیان شوې چې د خپل دین، هویت او عزت د ساتنې لپاره مبارزه کوي. ځینې د ازادۍ په لار کې قرباني ورکوي، ځینې د بند او شکنجو له کړاوونو تیریږي، او ځینې بیا د خپل پلرني وطن پرېښودو ته اړ کیږي. د غرناطې له سقوط سره د اندلس د مسلمانانو څو پیړۍ واکمني پای ته رسیږي، خو د ایمان، استقامت او قربانۍ داستان یې تل پاتې کیږي. د ترږمۍ مسافر یوازې یو ناول نه دی، بلکې د یو ستر تمدن د زوال، د یوې عقیدې د ټینګښت او د یوې مظلومې ټولنې د دردونو ژوندی انځور دی. دا داسې اثر دی چې اوریدونکي د تاریخ له عبرتناکو درسونو سره اشنا کوي او د یووالي، وفادارۍ او ثبات ارزښت ور په زړه کوي. یاد داستان هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو د شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اوریدل مه هیروئ. د ترږمۍ مسافر. د حماسو تمځای داستانی او ادبي خپرونه. د کائناتو د ستر څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شریعت غږ راډیو درنو اوریدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینه والو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول به رک روغ یاستئ او د ژوند چارې به مو تر دې مهاله په خیر را رسولي. درنو اوریدونکو، په تېره خپرونه کې مو راسره د ترږمۍ مسافر ناول 9مه برخه واورېدله، او په نننۍ خپرونه کې به راسره د دې ناول 10مه برخه واورئ. راځئ د نوې برخې له پیلېدو مخکې د تېرې برخې څو لنډې صحنې په ګډه سره واورو. سعید بچیا، د هغه د بری لپاره دعا کوه. که هغه له ترکانو نه د څو بیړیو په راوستلو بریالی شو، نو د غرناطې د ولس په منځ کې به نوی روح وچلیږي، او بیا به وګوري چې د اندلس د هر مسلمان کور به په یوه مضبوط مورچل بدل شي. عاتکې ګمان کاوه چې د غرناطې خطرناک حالت به هاشم خوب او آرام ته پرېنږدي، او هغه به له نویو احساساتو او جذبې سره په غرنیو قبایلو کې د جهاد لپاره تبلیغ وکړي. خو اوس د هاشم وضع داسې وه چې تبلیغ خو پر ځای پرېږده، له کوره وتل یې هم نه خوښول. غرناطې ته د سعید له تلو یوه هفته پوره شوې وه، خو هغه هم د هغه ځای په باب هیڅ احوال نه وه را استولی. خالده د سلما 15 کلنه خورزه په برنډه کې ولاړه وه او عاتکې ته یې چغې وهلې. خورې هغه راغی، د منصور ماما جان راغی. سعید وویل، مګر په غرناطه کې خو داسې اوازې خپرې وې چې
د غرناطې د امن غوښتونکو ملاتړ ابوالقاسم کاوه او له موسی سره د اختلافونه ډیر زیات شوي وو. هاشم ځواب ورکړ تر اوسه ولس دننه حالاتو څخه ناخبره دی. سعید وویل کاکا جانه ته بېغمه اوسه، زما له لوري به هیڅ بې احتیاطي ونه ګورې، خو زه داسې احساسوم چې په دې ورځو کې ستا موجودیت په غرناطه کې ضروري دی. دا وې د تېرې برخې څو لنډې صحنې، اوس هم نوې برخه پیلوو په دې هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. څلورمه ورځ هاشم غرناطې ته ولاړ. د هغه له تلو نه 2 هفتې وروسته د کلي 3 کسه چې په پوځ کې شامل و کورونو ته په رخصتۍ راغلل. هغوی دا خبر راوړ چې په غرناطه کې ځینې خلک د اوربند په خلاف زیات خفګان ښایي او خلک ځای ځای د ابو عبدالله په خلاف مظاهرې کوي. تیره هفته د الموبین له محلې نه د الحمرا ماڼۍ په لوري د خلکو یو مظاهره ولاړه. د هغوی د تیتو پرک کولو لپاره پوځ را میدان ته شو. په ښار کې دا اوازه هم توده ده چې فردینان هم له دې وضعیت نه زیات پریشانه دی. هغه د پخواني تړون له مخې له سلطان ابو عبدالله نه غوښتي چې د پوځ کوم افسران او د غرناطې د امیرانو د کورنیو کوم کسان سینټافي ته د یرغمل په ډول استول کیږي باید زر تر زره یې واستوي، که نه نو دی به د اوربند د تړون پابند نه وي. د ځینو خلکو دا ګمان دی چې د غرناطې امن غوښتونکي د بیا جګړې وروستي امکانات هم ختمول غواړي. هغوی ابو عبدالله ته مشوره ورکړې ده چې د هغو بانفوذ امیرانو څخه چې د بغاوت خطر احساسیږي د هغوی د راقابو کولو همدا یوه لاره ده چې د یرغمل په بڼه یې ژر تر ژره فردینان ته وسپاري او ابو عبدالله د دوی د مشورې عملي کولو ته چمتو شوی دی. سید چې دا خبر واورید د هاشم کره ورغی او عاتکې ته یې وویل ما ته دا خبره د منلو نه ښکاري، بیا هم زه غواړم غرناطې ته ولاړ شم. د هاشم کاکا احوال اخیستل هم ضروري دي. د سعید له تلو 2 ورځې وروسته هاشم راغی او خپلې کوټې ته چې ننوت بې حاله پرېوت. لږ ځنډ وروسته هغه سلامات وویل زما تر اوسه پورې دا امید و چې ښایي ابوالقاسم د یرغملو لیست د امین او عبید نومونه وباسي، خو پر دې پرېکړه د سلطان مهر لګېدلی دی او د لیست یو نقل فردینان ته استول شوی دی. اوس به څه وخت ناڅاپه هغوی سینټافي ته واستوي. سلما خپلې اوښکې پاکې کړې، ویې ویل مګر ابوالقاسم خو ستا دوست دی، زما له ابوالقاسم نه څه ګیله نشته، که د هغه وس وای نو خامخا به یې زما مرسته کړې وای. خو د پوځ د سالار دا ټینګار و چې د پوځ د آرام ساتلو لپاره دښمن ته د عبید او امین په څیر د بانفوذ افسرانو سپارل ضروري دي. عاتکې په حیرانۍ خپل کاکا ته کتل، بیا یې په خپ غږ وویل سید ستا د احوال لپاره غرناطې ته درغی، هغه دې ونه لید؟ هو ومې لید، غوښتل مې چې بیرته یې له ځانه سره راولم، خو دغه یو څه ضروري کارونه وه ځکه له ما سره رانغی. زما باور دی چې کومه خطرناکه لاره به نه غوره کوي او زر به بیرته راستون شي. او اوس د عاتکې سترګې د کندې پورې غاړې ته په هغه ودانۍ ګنډلې وي چې د وخت په تیارو توپانونو کې دی اوس هم هلته د امید کومه وړانګه لیدلی شوای. دی ډېر په ناکرارۍ د سعید انتظار کاوه. له زینې نه یې د کاکا ناوې غږ واورېد.
عتیقې لوري ته تر اوسه دلته ولاړه یې؟ ډېره یخني ده لوري. دې په ژړغوني غږ ځواب ورکړ: درځم کاکا ناوې. د هاشم میلمه د اوربند 25 ورځې تېرې شوې وې، خو د 25 ورځو دغه پیښې عتیقې ته د یو ویرونکي خوب په څېر ښکارېدې. کله به چې د هغو خوبونو لړۍ وشلېده، نو دی به د بېوسۍ او بېکسۍ په حالت کې له خپل زړه نه پوښتل: آیا په راتلونکو 45 ورځو کې داسې کومه معجزه امکان لري چې زموږ مظلوم قوم د غلامۍ له ذلت نه وژغورل شي؟ آیا دا امکان لري چې حامد بن زهره ناڅاپي راشي او موږ ته پیغام راکړي چې د ترکیې، مراکش او الجزایر نه د اسلام د غازیانو لښکر زموږ د مرستې لپاره راخوځېدلی دی؟ د دې پوښتنو په ځواب کې به کله د دې څېره د ډاډ او باور په رڼا وپړقېده، او کله به د بې باورۍ او مایوسۍ تیارې پرې خپرې شوې. یوه ورځ چې لمر لوېده او په لوېدیځ افق خپرې وړانګې سرې سرې ځلېدلې، ناڅاپه دې د خالدې غږ واورېد: خورجانې د منصور ماما راغی. عتیقې ټکان وخوړ، زینې ته یې وکتل. خالده په منډه ورغله او د هغې لاس یې ونیو، راکش یې کړ. عتیقه لاندې ورسره ښکته شو، خو په انګړ کې هیڅوک هم نه و. خالدې چې دا اندېښنه ولیده ویې خندل: هغه دلته نشته، راشه زه یې در وښایم. ما چې هغه ولید ومې پېژاند، په هغې پسې یو بل سپور هم را روان دی. خالدې عتیقه د انګړ د درشل په لوري ورسره بوتله. چې دروازې ته نږدې شوه، ویې ویل: پاس وخېژه خورجانې، هغوی له دې ځایه نه ښکاري. عتیقه چې درشل ته ورغله، یوې او بلې خوا ته یې وکتل، بیا یې په اندېښنې وپوښتل: چېرته دی؟ خالدې په خندا ځواب ورکړ: خورجانې پاس وخېژه، هغه به له هغه ځایه وویني. عتیقه په یوه نرۍ زینه د دالان بام ته وختله. خالده په منډه د بام څنډې ته ولاړه او یو ځل یې له لاندې کتلو وروسته ورو وویل: خورجانې هغه دې راغلل. عتیقه ور وړاندې شوه او بیا یې ناڅاپه سترګې په سعید ولګېدې. هغه د حویلۍ لویدیځ کونج ته را رسېدلی و او ورپسې یو بل سپور هم و. چې دروازې ته را ورسېدل، لاسونو پلي شول. عتیقې چې د سعید ملګری ولید، نو د یوې شېبې لپاره یې وینه په رګونو کې ودرېده. د هغه پر سر سپین پټکی و، بورې سترګې یې وې او د یوه غوږ منځ یې تر څنډې پورې شکېدلی و. د سترګې له کونج څخه د غوږ تر منځ پورې د زخم یو تت خاپ اوس هم د هغه پر مخ ښکارېده. ږیره یې خریلې او د سر ویښتان یې په پټکي کې پټ و. که د هغه د بریتو او وریځو د ویښتو رنګ د تور پر ځای سوروزمه وای، نو بې له کوم شکه دې ویلی شوای چې دا د هماغه څېرې نښې دي چې د دې په زړه نقش دي. نوکران ور ووتل او د دوی د اسونو جلبونه یې ونیول. سعید وویل: د ده اس په طبیله کې وتړئ او زما اس کور ته واستوئ. جعفر ته ووایي چې تر لږ ځنډه درځم. هاشم کاکا خو په کور کې دی که نه؟ یوه نوکر ځواب ورکړ: هغه ګاونډي کلي ته د یوې جنازې لپاره تللی و، تر اوسه نه دی راغلی. تاسو دننه کښېنئ، هغه به راشي. دوی چې له درشل نه تېر شول او انګړ ته ننوتل، نو عتیقې د بام له بلې څنډې نه ور وکتل. مېلمه له سعید سره مېلمستون ته ننوت. خالدې له عتیقې څخه وپوښتل: خورجانې هغه راوغواړم؟ نه، ته لږ صبر وکړه. څو دقیقې وروسته سعید له مېلمستون نه راووت. عتیقه په بیړه له بامه ښکته شوه. د هغه په لار کې ودرېده. ویې ویل: سعیده، له تا سره څوک راغلی؟ د هغه نوم طلحه دی او زه تر دې زیات هغه نه پېژنم چې له قرطبې نه غرناطې ته را تښتېدلی دی.
او اوس د ابوالقاسم په دفتر کې د قسطایي ژبې د ترجمان په حیث کار کوي. اوریدلی مې دي چې د اوربند د تړون د خبرو اترو په وخت کې هم د سلطان په دربار کې د یو ترجمان ذمواري سر ته رسولې. څو ورځې وړاندې له هغه سره زما لومړی ملاقات وشو. هغه له عمیر سره راغلی و. عمیر چې راپېژاند ویې ویل چې هاشم کاکا دی پیژني. په تېرو ورځو کې چې هغه غرناطې ته راغلی و نو له ده سره یې لیده کاته شوي و. هاشم کاکا چې د ده داستان اورېدلی و ډېره اغېزه یې پرې کړې وه. تر دې وروسته به چې کله عمیر امین او عبید ته ورتلو نو دی به ورسره و. ما ته یو مظلوم سړی ښکاري. نن سهار ما ته معلومه شوه چې د کومو خلکو په باب چې پرېکړه شوې وه چې دښمن ته به یې د یرغمل په څېر سپاري، هغه یې د شپې په وروستۍ برخه کې سینټافي ته استولی دي. امین او عبید هم په هغوی کې وو. هو، ما چې دا خبر واورېد د هغوی له دوستانو سره مې ولید او بیا عمیر هم دا خبره تصدیق کړه. زما اراده وه چې کور ته راشم، هاشم کاکا ته ډاډ ورکړم، خو د ازادۍ غوښتونکو په یوه غونډه کې شریک شوم او هلته راباندې ناوخته شو. بیا نږدې 2 بجې بیرته راغلم او د سفر تیاری مې کاوه چې عمیر طلحه راوست او ویې ویل ته که کلي ته ځې نو طلحه هم در سره بوځه. لوی وزیر د پلارجان د تسلی لپاره هغه ته یو لیک ورکړی دی. عمیر پخپله د ده سره راتلو، خو د غرناطې د موجوده وضع په خاطر هغه د رخصتۍ اخیستل لازم ونه بلل. اتکې لږ فکر وکړ، بیا یې وویل ستا باور دی چې د ده نوم طلحه دی؟ هو، ما د ده همدا نوم اورېدلی دی. مګر ته دومره اندېښمنه ولې؟ اتکې ځواب ورکړ د تېرو وختونو پیښو ما ته پر هر انسان بدګماني راښودلې ده. ما تا ته د عتبه یادونه کړې وه، هغه په همدې څېره وه. هغه زما په غشي ټپي شوی و او کټ مټ په هماغه ځای د دغه سړي غوږ هم شلېدلی دی، خو د هغه د سر او ګیرې ویښتان سره و. د ګیره نشته او د سر ویښتان مې ونه لیدل، خو که یې وریځې او بریتونه د تور پر ځای سره وزمه وای نو ما به داسې ګڼله چې هغه خپل نوم اړولی دی. اتکې تا چې کومه پیښه په خپلو سترګو لیدلې ده هغه د ډېر قوي زړه خاوند لپاره هم له زغم نه وتلې ده. خو د دغه سړي په باب ته بدګماني مه کوه. ستا د پلار قاتل ستا کور ته د راتلو جرأت چیرته کولی شي؟ او ته بیا پخپله وایي چې د هغه وروځې او بریتونه سره وه. زما په ګمان د هغه د زخم خاف ته چکمنه کړي، خو داسې پیښې له امکان نه وتلې نه دي. د ډېرو خلکو د زخمونو نښې یو شان کیدی شي. اتکې ډاډمنه ساه واخیستله، ویې ویل سیده زه رښتیا هم بدګمانه شوی یم. ما دا فکر کاوه چې ښایي هغه به په څه طریقه خپل ویښتان تور کړي وي. راځه دننه، کاکا ناوې ډېره خفه ده. سعید له اتکې سره روان شو او لږ ځنډ وروسته د سلما په مخ کې ناست. سعید هغې ته د غرناطې د وضع په باب خبرې وکړې او د عبید او امین په باب یې د تسلی نه وروسته لږ ځنډ د هاشم انتظار وکړ او بیا اوچت شو. ویې ویل کیدای شي هغه د شپې مهال تم شي، ځکه خو ما ته اجازه راکړئ، زه به سهار وختي د هغه خدمت ته حاضر شم. اتکې که ستا سره د میلمه په باب تر اوسه پورې څه تشویش وي نو زه به یې له ځانه سره بوزم. نه، زما د هغه په باب څه اندېښنه ده. پرېږده کاکا جان راشي بده به پرې ولګېږي. سلما د ماسخوتن تر لمانځه د هاشم انتظار وکړ او بیا یې یوې خدمتګارې ته وویل اوس ښایي هغه رانشي، میلمه ته ډوډۍ ور واستوئ. لږ ځنډ وروسته هغې له اتکې سره خبرې کولې چې خدمتګاره کوټې ته ورننوته. ویې ویل هغه راغی او سیده میلمستون ته ولاړ. د ډوډۍ په باب یې وویل چې له میلمه سره تر لیدو وروسته یې خوري. اتکه ناڅاپه جیګه شوه. ویې ویل کاکا ناوې زه ځم، خوب راځي. دومره سر؟ کاکا ناوې زما طبیعت وران دی، ښایي لمونځ وکړم او ویده شم. خالده له بلې کوټې نه راغله او ویې ویل
خورجانې تا له ما سره د کیسې کولو وعده کړې ده، زه در سره ځم. نه هغه پریشانه شوه، ویې ویل ته دې په خپله بستره کې پرېوځه، زه چې لمونځ وکړم درته راځم. خالدې شونډې بوڅې کړې، ویې ویل ته به له لمانځه وروسته ویده شي. عتیقې د خفګان په حالت کې هغه تر مټ ونیوله، بلې کوټې ته یې بوتله او زر یې پر بستره څملول. بړستن یې پرې وغوړول او په لږ غوسهناکه لهجه یې ورته وویل ډېرې رغړېدونکې نجلۍ، ارامه ویده شه، که نه نو بیا هېڅ کیسه نه درته کوم. خالدې چې د هغې حالت ولید ووېرېد. عتیقه له کوټې راووته، د زینې په لورې ولاړه، زړه یې په درزا وه. لږ ځنډ وروسته دې په خپله کوټې کې د لمانځه ادا کولو په ځای د هغې د ریسې سره غوږ نیولی و چې د مزدورانو د کوټو څو بالښته اوچته وه او د مېلمه او کاکا خبرې یې اورېدې. هشم ویل دا څنګه کیدای شي چې هغه بېرته راستون شوی وي او زه پرې خبر نه وم. ابوالقاسم باید په داسې اوازو باور ونه کړي. مېلمه وویل جنابه، د حمید بن زهره په باب لومړنۍ خبره داسې و چې هغه د مالتا په جیل کې پروت دی. ابوالقاسم ته دا معلومه وه چې هغه بندي دی؟ نه، فردیناند دا خبر پټ ساتلی و او د هغه د راوستلو لپاره یې یوه جنګي بیړۍ ورستولې وه. په دې ګمان چې په مالتا کې د ده سفیر په کوم بل سړي د حمید بن زهره ګمان نه وي کړی. د هغه په بیړۍ کې هغه 2 تنه جاسوسان هم د حمید بن زهره د پیژندلو په خاطر استولي وه. هغه بیړۍ له ډېرو ورځو راهیسې بېدرکه وه او اوس د مالتا نه دا خبره معلومه شوه چې کوم بندي په هغې کې راوړل کېدو هغه حمید بن زهره و. په هغه ورځو کې د روم د سمندرګي په لویدیځو برخو کې د ترکانو او د هغو د بربري حلیفانو بیړیو ګزمې کولې او دا خبره له اټکل نه لرې نه وه چې دغه بیړۍ ته به څه پیښه ورشوي وي. د فردیناند دا ګمان و چې که د بربریانو او یا د ترکانو په مرسته حمید بن زهره ژغورل شوی وي نو د هغه لومړنۍ هڅه به دا وي چې د جنګ بندۍ د تړون له مودې پوره کېدو نه د مخه غرناطې ته راورسېږي. اوس وروستی خبر دا دی چې د کوم بهرني یرغلګر 3 بیړۍ په تیاره کې ساحل ته نږدې راغلي او د قسطلې د 2 کښتیو له ډوبولو وروسته په کوم لور تښتېدلي دي. د ډوبو شوو کښتیو ماڼوګان چې بچ شوي دي وایي چې یوه لویه کښتۍ چې ډزې یې ډېرې وژونکې او خطرناکې وې ساحل ته ډېره نږدې راغله. د شریعت غږ راډیو درنو اورېدونکو او د حماسو تمځای داستاني خپرونې درنو مینهوالو، دا وه د ترږمۍ مسافر ناول 10مه برخه چې معتیشه اخندزاده د خپل همکار روضة الله مومن په همکارۍ او د عید محمد محمدي په تخنیکي مرسته تاسو ته واوروله. تر بیا و بلې برخې مو په پاک الله سپارو. هر چیرې چې یاست آباد اوسئ. تاسو د راتلونکي برخې څو لنډې صحنې واورئ. ښه شپه، ښه خوبونه. هاشم پوښتنه وکړه ستا دا مطلب دی چې نامعلومې بیړۍ حمید بن زهره پر ساحل ښکته کړی دی؟ زه یوازې دومره پوهېږم که حمید بن زهره د بغاوت د جنډې اوچتولو پرېکړه کړې وي نو د 10 بچیانو 20 لمسیانو ژوند که په خطر کې وویني هم په چلند کې به یې کوم بدلون را نه شي. اوس ته ویده شه. زه به د شپې په وروستۍ برخه کې له دې ځایه روان شم. هغه وخت ښایي له تا سره به نه لیدلی شم. نه، ته چې راویښ شي نو ما به همدلته وویني او امکان لري چې د شپې کومه داسې خبره زما ذهن ته راشي چې زه هم در سره روان شم. په هر صورت له تا سره د خدای په امانۍ لپاره خامخا راځم. لږ ځنډ وروسته عتیقې په خپله کوټه کې د ډېر خفګان په حالت کې قدم واهه.
زما خدایا څه وکړم، زه کمزور او بېوس یم. په دې کور کې زما حیثیت د یوې یتیمې او بېوسې نجلۍ نه زیات نه دی. په دې کلي کې یو څوک هم د کاکا پر خلاف زما په خبره باور نه کوي. ای د جزا او سزا مالکه، ما ته همت راکړه چې کاکا مې له دې ګناه نه وژغورم. عاتکه د درانه خوب نه ویښه شوه. په کوټه کې تر اوسه تیاره وه. بیا یې سترګې پټې کړې، په اړخ واوښته، خو ناڅاپه یو ویرونکی خیال د هغه بدن ټول ولړزاوه. له بسترې نه راجګه شوه، زر یې څادر پر سر کړ او د زینې په لور ګړندی شوه. دا په بیړه بیرته دروازې ته راغله او په زوره زوره یې له ټکولو وروسته نوکرانو ته غږ وکړ. یو نوکر دروازه خلاصه کړه او په حیرانۍ یې عاتکې ته کتل. نوکر زړه نازړه بهرنۍ دروازه خلاصه کړه. عاتکه په منډه بهر ته ووته او د سترګو په رپ کې د نوکر له سترګو پناه شوه. عاتکې په وارخطایۍ وویل: تروري، دا د خبرو وخت نه دی. زه پر دې ځان پوهول غواړم چې د سعید پلارجان اوس چیرته دی. لوري، هغه د شپې مهال ناڅاپه روان شو او زما په ګمان به اوس خرناتې ته رسېدلی وي، خو ته باید دا خبره چاته ونه کړې. د حماسو تمځای د اسلام د ځلانده تاریخ له زرینو کرښو تاریخي ناولونه او داستانونه هره دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 بجو څخه تر 11 بجو پورې له شریعت غږ راډیو 93 FM څخه اورېدل مه هېروئ. د حماسو تمځای